دغه 11 کلن اوکراینای هلک 2022 کال کې پر یو روغتون د روسیې د توغندیو برید کې ټپي شوی دی. زه به در سره مرسته وکړم. څه خبره نه ده. Мене звати Роман, мені 11, я з України і зараз проживаю у Львові. ټولو ته سلام. زما نوم رومان دی. زه 11 کلن یم. زه د اوکراین یم او اوس په لویف کې اوسم. 14 липня 2022 року ми з мамою були в Вінниці, в Клінці, і туди прилетіло 3 російських ракети. د 2022 کال د جولای 14مه وه. بخښنه دې وي، زه هم یو څه احساساتي شوم. زه په وینڅه کې له خپلې مور سره په روغتون کې وم او بیا پر دغه کلینیک بمونه راغلل. Це був останній раз, коли я бачив свою маму, і це був останній раз, коли я зміг з нею попрощатися. زه به در سره مرسته وکړم. څه خبره نه ده. دا وروستی ځل و چې ما مې خپله مور ولیدله او وروستی ځل و چې خدای پاماني مې ورسره ونه شوه کړی.